داجي نن په وخت کور ته رانغی؟ هو بچی کار نو ما ویل زه نن به زه کور ته په وخت لاړ شم. ولې بچي خو پریشانه غوندې شو؟ خیر خو دی؟ داجي دکاندار ماشوم پیسو پسې رالېږي. ما ورته ویل چې داجي مې کور کې نشته، چې داجي مې راشي مازدیګر پیسې به درته درولېږي. ته فکر مه کوه بچې، زه په خپله ماښام دکاندار سره میلاو شم. زړه مه وه بچې، الله به خیر کړي. داجي که خفه کېږې نه یو خبره وکړم. وایه بچې څه خبره؟ ما ویل داجي زه به خانانو کره ځان له کار وګورم. چپ چپ بچې، چې بیا دا خبره ونه کړي. ستا پلار لا ژوندی دی او په خپلو خپلو ولاړ دی. پورې چې زه په خپلو خپلو ولاړ یم نو زه به یې ګټم بچې، زه به یې ګټم. تا له به یې راوړم. داجي زمونږ غریبي درته مې وویل که نه چې چپ نو بس ما اور بل که. داجي ګله ته ما نه ولې خفه کېږې؟ ستا ارام وکړه او زه تا له ښایسته یو کپ چای راوړم. وخانده. یا الله خو هر چا له داسې لور ورکړه چې همیشه یې ماله لکه د زوی وګرځوي. یا الله زه تا نه ډېر شکر ګزار یم. وګورئ سبا زمونږ تره میرژغون چې دولت سره لوبې کوي او یو زمونږ لالا چې د خیر په غونډۍ یې کېنولي و. د خیر په غونډۍ د خیر په غونډۍ به یې ولې نه وي کېنولي؟ هغه ټول مال دولت په سیند لا وکړو او زمونږ ورسره اړو خم نشته. ولې نشته ولې نشته؟ ما د سیاست هر پاڼه په خپله ژبه څېړم. خو لږ صبر وکړئ چې کوم درله صبر. هغه به داسې کومه ورځ وي لالا چې زمونږ دا غریبي په امیرۍ کې بدله شي. شیردل رښتیا وایي لالا، کله به موږ د دې کلي خانان جوړېږو. هاي هاي رڼا، تاسو خو ظالم بچو سم د اور په سټه ناست. لږ صبر وکړئ لږه، بیا تماشه وکړئ تماشه چې ضرور دي کوي څه. دا وګوره څومره لیټ راځي.
څه وکم د کور سل کارونه دي دا چې اوسګاره شو نو راغلم نادي خیر خو دی نن خو راته داسې خفه خفه ښکاري نه داسې څه خبره نشته چې داسې څه خبره نشته نو بیا ولې داسې پریشانه یې هسې د بابا کاروبار ته مې خفه یم کله وي او کله نه یې د دوکاندارانو هم قرضدار یو چې اخر دا به څه کېږي و نادي ته فکر څه لګې دا ډېرې وړې خبرې دي ته راځه کښېنه که نه نه زه بس ځم چې د بابا د راتلو ټایم نادي ته خو اوس هیله رالې او بیا وایې چې زه ځم خدا زه ځم ناوخته کېږي بیا به راشم ټاټا اوس خو لاړې ګوره بیا وختي راځه دومره انتظار هم د لاسه نه کېږي السلام علیکم ادي وعلیکم سلام یا لکه دا سره د کور غم شته او کنه بار به خوشي تشي ګرځي یره دی یو خو دې خدای تا لري ټوله ورځ تا سره په کور کې ناست یم که یو 2 منټه مې خپلو ملګرو له ورکړو نو داسې څه تندر را پرېوتو نه ته به د دې ملګرو نه تاویږي او کنه د دې کار روزګار به هم څه غم کې و زما ښایسته مورجانې و زما ښایسته مورجانې کارونه د کومه شو لاړم بله ورځ یو ملګري مې راته وویلې چې ورځه دغې پم والا دله مزدوري درکوي چې ورغلم 14 دانې ما نه مخکې په لین کې ولاړو بیا هوټل والا راویل مې خیر دی چې یو 200 روپۍ د ورځې راکوه چې زما د مور خېټه دې مړېږي نو هغې هم د نوکري را نه کړه نو اوس ته ما ته ووایې چې زه نوکرۍ ته چېرته لاړ شم استازي مه کوه ته سحر وختي پاسه الله یاد او اوس الله به تا یاد کړي یاره دې بلکل مې دا خبره خوښ شو ولې چې الله یادې نو الله همیشه خپل بندګان یادوي خو دې یو خبره مې کوله که نه وایه ډېر څه خوږې بلکې یو 2 پراټې راله پخې کړي څومره دې ګټلي دي او راوړي دي چې زه تا له پراټې پخې کړم بسې زما تا له پراټې یا الله ته په موږ رحم وکړې خدایه ته مې دې لیوني له چېرته کار روزګار ورکړې خدایه ته په موږ رحم وکړې یو خو مې د بابا ته ویلي چې د بوټو ته پالي ونیسه خونې نیسي کارونه دي او کارونه دي السلام علیکم وعلیکم سلام کاکاجي چېرته دی کاکاجي نه اخو څه کار پسې بهر وتی دی زه خو کاکاجي پسې راغلی وم څه پیسې مې پکار خو زه ته ویلی مړه په کور کې نشته زه بیا به شي ولې لالا موږ د پیسو مشین کلو کړی چې ته ځې او راځې او پیسې وړي او پته نه لګي د تره لورې ماشینان خو تاسو سره دي بیا تا نه دي اورېدلي چې د تره مال د ورارۍ څه ناڅه حصه خو مې شته که نه عیسا که زما رور وی که نه نو تا ته به دې څه خبره ښودلې وې چې عیسا څه ته وایي بیا یې وویل چې نه یې مې لا نه لیده او دونه بدماشي مې نه وي خو خیر چې تره مې رالو که نه ورته ووایه چې وراره دې راغلی و شوړی یې پکار ناوخته که خپله بدله دې رانه واغسته الله دې ونه کړي چې زه به تا نه بدلې اخلمه تا سره خو چې زما د ملاقات ټایم وي نو خلک داسې په منډو راځي نو زه پوره سپیډ مې لګولی په 120 کې تاله زه راځم ما غلی کښېنه واو زه دې ډېر ښه پېژنم ولې پیشو ته زما په مینه باندې شک کیسه او بلکل شک او بلکل شک کوم کوم دا شکونه زه درنه لاړمه ولې ونیا زه به ولې پتا
د ژوند هره لحظه ستا مینې ته وقف کړې ده. ته رښتیا وې؟ زه بالکل رښتیا وایم او ته ماته دا ووایه چې ته خپله مور زموږ کور ته ولې نه رالېږې چې زما رشته وغواړې. او لیونۍ، تا به په سره جوړه کې ډېر زر خپل کور ته وړم او تا نه به زه خپله ناوې جوړم. ته رښتیا وایې؟ زما دې ستا په سر قسم وي چې زه بالکل رښتیا وایم. مې څو ځله ویلي چې دا ګاډی راته بدل کړه خو پته نه لګي چې پلار مې په دې ګاډي کې څه څه یې کړي دي. خدایه پاکه اوس چا نه هیلپ وغواړم. ریما خیر خو دې که نه څنګه د روډ په منځ باندې ولاړې؟ خیر و ګاډی راته خراب شوی و نو ځکه ولاړ و. ته راځه چې زه تا کور ته ورسوم او شیردل به درته ګاډی جوړ. راځه چې ځو. نه تاسو ورځئ زه به څه چل وکړم. سب ټیک وای په لاره به باندې یو کپ چای موسکي او کور ته به م دې ورسوي. هیڅ ضرورت نشته. ما تاسو ته ویلې که نه چې تاسو تللی شئ. ودرېږئ. څوک یې ځوانه؟ زه د دې جینۍ محافظ. محافظ؟ نو ته جوړې ما نه پېژنې؟ پېژنګلو ته زما خیال دی چې اړو ضرورت نشته. ځوانه دا زمونږ د کور مسله ده او په دې مسلو کې مه رادانګه کنې ککری به وخورې. په جهان د ننګیالو وي دا دوه کاره، یا به وخوري کپرې او یا به کامران شي. پرېږدئ سفر وره که لاس وره شو خو زمونږ شرم دی. زه چې ځو تې جینۍ دا راته ووایه چې دا لکان څوک و؟ دا زما د تره زامن دي خو ډېرې سره موږ مړی ژوندی نه کوو خو ما ته ګاډی خراب شوی نو په دې وجه هم دلته ودرېدم. که ستا اجازت وي نو دا ګاډی زه یو ځل چک کړم. ولې نه راځئ چابي ګاډي کې ده. دا والی میډم ستاسو ګاډی بالکل ټیک شو. تاسو ډېره مهرباني چې تاسو زما دومره هیلپ وکړو. دې کې د مهربانۍ څه خبره ده، دا خو زما فرض. تاسو اوس تللی شئ.
बाय काश नादिया बची چې نن ستا مور ژوندۍ وه نو څومره به خوشحاله وه د هغې په زړه ډېر غټ ارمان و چې زما نادیه بچی به کله پیغله کي بابا دا د نصیب خبرې دي او بیا دې کې به د الله څه راز و چې ما نه په وړوکوالي زما د مور مینه مانه واغسته بچی داسې مه وایه زه ستا پلارم یم او مورم یم په هر څه صبر پکار دی بابا بس څه باندې صبر وکم خپله غریبي وجاړم که خپله بېوسي وجاړم او که خپل نصیب نه بچی نه غوسه کېږه مه مایوسي ګناه ده بچی دا به د الله طرفه په مونږ امتحان بابا خو دا ټول امتحانات زمونږ دپاره ولې دي اوهو نادیه بچی ته دا خبرې پرېږده زه مونځ له ورځم راپسې دا ور بند کړه یا الله خیر ډېره ښه ده بابا ته ورځې زه به درپسې ور بند کوم وری ما بچی بیا د سمنځره د بریتو نیولې دی څه چل شوی بابا جانې دا ورېرونه باندې پوهېږې ګورې بچی ما هم پوهېږه که نه آخر چل څه شوی دی بابا جانې پهله خبره خو دا چې دا ګاډې به ماته بدل کړي ته غم مه کوه ګاډۍ به درله بدل کړه او دویمه خبره ده چې دا ورېرونه باندې پوهېږي چې ما ته لارو کې نه ودرېږي لارو کې ودرېږي څه مطلب بابا جانې یو خو لاره کې ما ته ګاډی خراب شو یو راته وایي چې اوس کا ما بل راته وایي چې کور ته به دې ورسوم څه عجیبه عجیبه خبرې کولې دا جرأت تاسې دونه بدتمیزي کړې ده لالا ستا په مطلب خواړو پوه نه شو چې ته کیس او کول څه غواړې هاي هاي وړوکې ورسره رالوی شوې په پخوي بوی پوه نه شوې څه پوه شوې هاي هاي زما کمکلو وروڼو دلته خو پاتې یې که نه ما خو تاسو له ویلي وو که نه چې دا صبر نه کار ولې چې په دې کلي کې به داسې ژوند تېروئ چې چا درته ګوته ونه نیول شي لالا ستا هم دې خبرو خو زموږ لاسونه بند په بند تړلي دي چا سره په کلي کې په اوچت اواز خبرې نه شو کولی سب ټیک وای لالا د کلي یو غریب سړی راپاسي موږ سره په سترګو کې سترګې واچوي او زموږ بېعزتي وکړي تاسې چې هوښیارېږئ زه به نه یم د وخت انتظار وکئ یا کې هغه کار زما بد لګي کوم کې چې زما فایده نه وي السلام علیکم مورې السلام علیکم وعلیکم السلام بچی رالی او مورې رالم زما د زړه ماته وایي که نه چې زما ښایسته مورجانه به ما له ډېره ډېره دعا کړي و بچیا زه چې تا ته دوا نه کوم نوره به چا ته کوم زما نور څوک دي ته د ژوندی اوسې مورې
یا بچیا ما تا ته سل واره وی چې دا په زور ګرځېدل پرېږده او دې کور ته لږه توجه وکړه چې کور دې آباد شي زه به کومې پورې تاله خدمتونه کوم بس دې بوډۍ یم زویه مورې زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی زما مطلب دا دی زویه چې ستا کور آباد شي چې دې کور ته مې ښایسته انګور راشي اوه مورې زما خو لا واده ته خیال نه دی او چې کله مې خیال شو که نه نو بیا به داسې یو ښایسته او مزېداره جینۍ راته وګورې او واده به راله وکړي زویه ته چې کله جینۍ خوښې که نه او واده کې نو زه به مړی یم الله دې نه کړي مورې الله دې دا زما عمر هم تاله درکړي خو داسې خبرې بیا ونه کړې مورې ولې چې په دې ټوله دنیا کې خو صرف او صرف یوه مور مې ته یي بل څوک زما مور نه شي کېدی مورې تا خبره په سر سترګو وراره پوهې کا وعلیکم السلام رما باجی څنګه یې ټیک ټاک یې او دا پړی څنګه ده ښه خو روانه ده که A1 first class. ما بچی کاکا چې د څه وخت نه راغلی دی ورشه یو مزېداره غوندې پیالې چیوله پوښته ټیک ده بابا جان دا دې لاړ او دا دې راغی زر ورشه بچی زر ورشه راجانه به زه به هم درنه پورته کړم داسې کې کېنه چې اوس که بیا به ځې نه کاکا جان ولې چې زما هم کارونه بیخي زیات دي دا به شي دوباره دا کوه کاکا جان ځه کېږي به ځه بچي د مخه دې را راشه د مخه دې ښه امیره یو خبره درته وکړم وایه څه دی ته خو داسې د مرچو په سټه ناست یې چې ما ویل که نه چې هغه ورځ به کلی چې زما ستا واده وشي او هغه فلمونو کې څنګه جینۍ هلک نه ګرځي او هغسې بیا مونږ ګرځو او کله اسکریم خورو کله یو څیز خورو کله بل څیز خورو یا خدایه پاکه دې ډېره خو نو اوس به مې درته نور دي ویلي دا ماغزه به هر ټیم راته نه خوري دا واده خدای دې بیغ ده د واده وباسي پازه لاړ شه نور څه کار دی بغیر د دې واده نه شته او که نشته نو زه خو ستا مازغه نه خورم نو ماسته خورې نه نو څه خورې سمړه تا له خواړو د مینې چل نه درځي مینه دې مینې خو ماله دماغ وخوړل چې کور ته ځم نو مور راته را شروع شي چې نه کار کې نه روزګار کې چې ستا خواله راځم نو ته ماله وایې چې مینه او مینه ته ماله د مینې کتاب ګلو کې خدای رسول ته وګورې پرېم دی معاف هم کوي مړه سمړه تا له خو راتلل خر سره ډغره نه شه غر سره ډغره ته خواړو په مینه نه خورې زه درته لاړم زما خبره خو ته واوره که نه نه وایم ستا خبره نادي بچي ونادي دا روټۍ راوړه سر خوړلې وا د لوږې نه رانه ساه وځي ګورې سهار مې ناشته هم سمه نه وکړه ډېره ښه ده بابا درغه نادي بچي خدای خبر چې زه نن دا ولې دم روږې شوم بابا نن باندې د کټوۍ ناوخته شو ځکه ته وږې بچي ما له روټۍ لږ په وخت راکوه ځکه چې یو خو زه د کار نه ستړی ستومانه راشم بل وږې یم چې په وخت روټۍ وخورم بیا هلغونې طبیعت مې ښي خو کټوۍ په وخت تیاروم خو نن ګلمکۍ کره تلو ولې خیر خو بچي هغه لږه بیماره وه د هغې تپوس له تلو الله دې ورله صحت ورکړي ښه ده بچي زه ورځمه خانه مې هلته حجره کې به سره کښېنو که چېرته څه کار یې راکړو ډېره ښه ده بابا په مخه دې ښه بابا ښه ده شي بچي
میډم اوله ورځ ما تا ډېر په تادی کیو نه خو تا زما د نوم تپوس کو او نه ما ستا د نوم تپوس کو زما نوم هما دی. او ما ته خلک د مینې نه عامر وایي. او اسی یو تپوس را نو کم خپه کېږه خو نه. وایا یو تپوس نه یو لس تپوسه خوږه. کله نه چې مې ته لیدلې نو په ما یو منټ هم نه تېرېږي. دغه حال خو زما هم دی. شپه ورځ را باندې یو شوې ده. ښځه زه به نن اوس لاړه شم ناوخته دی بیا به کله مېلو شو. نو دومره زر ځې هستې که نه. وګورئ خلکه یو دوه د مینې خبرې څه وکړي بیا وایي په ما ناوخته دی. السلام علیکم مورې. مورې مازدیګري ټایم کې خو مې ډېر سخت چې ورځله شوې ځکه نه یو کپ چای خو را باندې وڅښه. بچې چې د کوم ځای نه پخه کوم نه چای شته کور کې نه چیني شته نه اوړه شته نه غوړي شته. راځه چې تا ته یم چې مزدوري کوه هم په دې وجه راته یم ته خوشي ګرځې نو زه به یې را کوم ځای نه راوړم. نه ولې مورې بله ورځ چې ما چیني راوړې وه نو ولې هغه ختمه شوه څه داسې دوه بوره چیني دې راوړې وه بچې خو د 50 روپو چیني دې راوړې وه او دغه دوه ټیمه چای پکې پخه شوه. نو ولې تا بیا ما ته ویلي مورې چې چیني ختمه شوې ده ورشه نوره چیني راوړه. وی بچیا تا ته خو زما خوله ستړې شوه په سودا راوړو باندې داسې د چای چیني راغستې او غوړي ورسره راغستې. ته کښېنه زه له سګم وکړم چې تا له چای پخه کړم. دغه خبره دې اوس صحیح ده او دغه خبره مې دې خوښه شوه زما د خبرې مطلب هم همدا و مورې. بابا جان थैंक यू बच्चे थैंक यू बच्चे زما د زړه ډېر غټ ارمان دی چې ته تعلیم پوره کړې او یو غټه ډاکټره جوړه شې. بابا جان انشاءالله ستا د ارمان به زه لازمي پوره کړم. ارے ما بچې ستا نه زما ډېر امیدونه دي هسې نه دا امیدونه مې خاورې ایرې شي. بابا جانې ستا د دې امیدونو لپاره خو ما شپه ورځ په ځان یوه کړې ده نه سهار ګورم او نه ماښام ګورم صرف او صرف پړی ته ناسته یم. شاباس بچې شاباس زما هم ستا نه همدا امید و. ښه ده بابا جانې زه ورځم چې ځان له کپړې ایستې کړم. زه ورشه بچې ورشه. خبر چې دې جینۍ ولې دا ناوخت واړول سم دم مې ورته ویل چې جینۍ زه ځم سودا راوړمه ما ته وایي نه بابا ستا طبیعت ټیک نه دی ته ارام وکړه په داسې ارام تندر واچوه چې اوس میړه بند دی خو زیره را به شي زه به لږ مخ لاس ووینځم چې دا زړه مې لږ تازه شي. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. چې دا دومره ټیم دې چېرته تېر کړ دا نه ناوخته.
اوه بابا په دکاندار باندې ډیر زیات رشو او داسې رشو پې که نه تا به چې دکاندار اسې سودا خلکو له ورکوي مندوري ما خو تا ته ویلي و که نه چې سودا له به زه لاړ شم خو تا همدا راته ویل چې نه بابا ته ارام وکړه بیمار یې کښېنه بابا ما سره غم و بچې او که نه بابا ته بیمار وې که نه نو ما چې ته بیمار یې نو ته به سودا څنګه راوړې و بچې بیمار ومه مړ خو نه ومه که نه خیر خو نو بچې تور سرې چې د کوره سودا له بار وځي نو وروستو د پلار او د مور پړه 100 سوداګانې راځي نن نه پس به ته سودا ته نه ځې ښه که زه مرم او که چوم زه به سودا راوړم ولې لورې چې وخت ډېر خراب دی ډېر خراب وخت دی لورې او زه یېرېږم او بابا ټیک دې وویل وخت ډېر خراب دی ځکه خو زه بچې ویم چې ستا بابا ډېر غریب ډېر غریب دی بچې او په دې وخت کې د لور پلار له ډېرې مسلې بچې ته دا خبرې پرېږده زه ورځم چې اودس چاره دام وکړم ته ما له کمره کې جانې ماز واچوه ډېره ښه ده بابا ښه ده شي وایي شیخ بابا ودې روانه ما څه چل شي بچیا چې داسې په اوږدو سوچونو کې پرته یې بابا امتحان ته مې ورځې لګې دي هغې سوچ کوم چې دومره فکرونه مه کوه سر به دې سپین شي بیا به دې څوک کویم نه یاره بابا زه څه ټینشن کړم او ته راته نن ټیم مزاح کې مزاح خبره نه ده بچي دومره فکرونه مه کوه ته بچې بس دوه کپه مزېدار شي ستا د دماغ هم فرش شي او سبا بابا چې یو کار دې کړی دا چې تا پوښ کړی نو څومره برخه وه زما به ملت دماغ فرش شي زه ورځم پخوم ډېره شیطانه یې ته دونه غټ بدماش وې او که ته دونه غټ سړی شوې په دې علاقه کې خو هم د ځان نه غټ بدماشان نه منو او بیا تا جرأت څنګه وکړو زما د تره مخې له ودرېد ګوره روکې دا زما ستا د تره معاملې ښه به دا وي چې دې معاملو کې ته ګوتې ونه وې زما مثال د هغې لوښې دی چې په هره معامله کې ګوتې وه په تا به زه مازغه نه خورم او زه راغلی یم
تا سره سیم تو سیم فیټ وکم بس ور چې د عزت راله کنه روکیا نو نن به په دې میدان پته لګي چې یا به ته ګټې یا به زه ګټم گورو بچه گورو با زادا گورو با گورو که بیلاسو گورو راشا پریمه ده یار پریمه ده لخته چې په لمده کې کږه نشي نو بیا په وچه نه کږېږي ته وایې څه غوښتل غواړې هسې د غاښ لاندې شغه مه نیسه صفا خبرې کوه تا چې د چا په زړه کې د مینې تاج محل جوړ کړی دی نو هغه زما د سر تاج دی او بیا زه امیر سره ډېره مینه کوم تاله به خدای چې تا امیر پرېږده امیر عجیبه مینه ورسره ډېره کوم او هلو امیر زما دی زما به وي پوه شوې او که نه نه خورې نه زما د ژوند هره لحظه هره لمحه د امیر لارې ته کتلې دي زه تا ته منت کوم خورې داسې ونه کې دا ظلم را سره مه کوه خورې کنې زما زړه به د خفګانه پړک وچې وي ودې څه ځای لرې وچوي خو زه به دې خپل زړه سره څه کوم که د امیر باره کې دې یو خبره مو که نه نو ښه به نه نه خورې نه دا ظلم مه کوه دا ظلم ما سره مه کوه کنې ته او امیر به په ژوند کې یو خوشحالي منه ګورئ یو خوشحالي منه ګورئ ختم شي خو د خانانو کارونه نه ختمېږي هم نشته دا دنیا ګوره دا نه کار به څوک کوي چې د پیسو وخت راشي نیکان وایي بله میاشت کې به ده یاره خو نو جماله که د دې لور را سره غم نه و که نه ما دې خو دې والله که مې ټکم کړی و تللی ومه چېرته سیند په غاړه به مې ژوند تېرول و ګیډي لا نور هم پاتې دي دوی پسې به سبا راشمه مړه ورځمه ګور به مې یوازې کور کې الله دې وبخه په خپله خو لاړې وای منونو خاورې لاندې شوې موږ دې غمونو ته پرېږدو ما لره دې خبرې جواب راکړه چې هغه جنۍ څوک وه
نادي هغه بس امیره بس ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې خو بیا ته زما د دې دومره مینې باوجود هم ته بلې جنۍ سره مینه کوې نادي ته زما خبره خو واوره که نه نه اورم ستا خبرې ته پراډي ته دوکه باز یې ته زما د مینې مجرم یې نادي زه درته وایم بند که دا بکواس مینه تا دماغ خو خراب شوی نه دی ما که چا سره مینه کړې ده نو هغه صرف او صرف ریما ده بس قسمونه څه شو ستا هغه قسمونه څه شوله ستا هغه مینه درو هر څه درو خو دا یوه خبره مې په ټوله وګورم واوره چې د دې خپل زړه نه به زما مینه وباسي په خبره پوه شوې او که نه خوشحالي ورمکې ولې چې تا د یو تور سره خیرې دي امیر په ژوند کې خوشحاله مکې وا پرېږده مړې نادیه خو لیونۍ شوې ده د هغه مغزو کې ډس شوی زه خو مینه صرف او صرف تا سره کوم پرېږده مړه دا خبرې تا راته ووایه چې مور به دې کله رالې مور درو بلېږم مور نه خو اجازت اخیستل تو یې چې د عدالت نه یې پوره درخواست راواغېشت په دې تمه خو به زه زړه شم خو ته به مور راونه لېږي و د زړګي سره خفه کېږه مه او زړه کېږې به رانه څنګه ته چې ډېره خفه کېږې که نه زه هم نن مور سره خبره کوم او نن مور به تا پسې درلېږم رښتیا رښتیا وایم نادیه بچی ولې بچی څه چل دی خیر خو دی پاسه بچی پاسه क्या خیر خو دی بچی ولې ژاړې نه بابا اسې ژاړم لورې ژاړم ته چې ژاړې بچیه خدای خبر چې زما په اړه څه جوړ شي که څه خبرې نو بچیه ما ته ووایه بابا ما ته مور یاده شوې ده
بچې تاسو ته ما ویلي وو که نه چې زه ستا پلار یم او مور م یم چې ما ته د مور مینه م درکړې ده او د پلار چاړه ما ښه ده بچې کار نه ستړی راغ زه ورځم لږه ډډه اچوم او ته ماله لږ یخې اوبه راوړه ښه ډېره ښه ده بابا ښه ده السلام علیکم مور جانې وعلیکم السلام نن خو زما زوی ډېر خوشحاله دی و خوشحاله به ولې نه مورې تا به هر وخت ما ته ویلې که نه چې واده وکړه خو نن ستا دا زوی واده ته بالکل تیار دی ما خو راته دا ویلو که نه چې چېرته کار روزګار کوه په تشه خولې خو واده نه کېږي اوس یې خوند و مورې ما تاله داسې جینۍ کتلې ده او دومره مالداره ده چې د پیسو خو پیړو بیخي ختمه ده زما او ستا د مور او زوی دا ټوله غریبي به پرې ختمه شي ښه ته ځان له جینۍ هم کتلې ده ها او که نه نو بچې دا جینۍ څوک ده او د کوم ځای ده ودې ته زما دا غوږ خو پرېږده که نه زه به درلې ویم دا د بر کلي ده شمخان لور ده او رښتیا دی دا ډېر ښه خلک دي ودې ته دومره ښایسته او مزېدار زوی لرې او تاله به څوک انکار کوي ته خو یو ځل ورشه باقي پوه شه که نه دی ښه زویه زه دارې ورغلم ته کښېنه ښه بدواګانې به درته ډېرې زیاتې دارې ورغلم څادر رالم الله خو دې وامه کامیابه کله خیره سره وامه اوس کامیریه دا یخې اوبه اوس که ودې ته دواګانې پکې کوه یا الله دیدی ما ونه پېژندې دا څو ګڼه وروره زه یو سوالګره تا نه سوال کولو له راغلی زه پوه نه شوم وروره زه د امیر مور یم او ستا له لور ریما رشته زه خپل زوی له غواړم ولې چې هغوی یو بل سره ډېره زیاته مینه کوي چپ بوډۍ چپ بله خبره ونه کړې زه به اوس خپله لور تاسو نه در کوم تاسو خپل حیثیت ته کتلی دي تاسو زما د حیثیت خلک یئ زه به اوس تاسو نه رشته در کوم بس وروره بس چې بله خبره ونه کړې زه په هر څه ورسېدم چپ بوډۍ چپ د دې نه وړاندې چې زه تا د دې کوره په دیکو کې وباسم ښه به دی چې په خپله د دې کوره وځي بچې هغوی زما ډېره بېعزتي وکړه او ما ته یې دا مو وویل چې تاسو زموږ د حیثیت مطابق خلک نه یې بچې یا بچې خبره واوره څوک یې ځوانه دې تپوسه زما کور ته رادننه شوې مشره ته مې که پېژنې او که نه پېژنې خو زه د هغې مظلومې ښځې زوی یم کومه ښځه چې تا د دې کور نه په دیکو بار ویستې وه ته د هغه بوډۍ زوی چې په شال کې
شړای پیمان لګاو. زه د هغې مظلومې ښځې زوی یم، د هغې مظلومې ښځې زوی یم کومه چې تا د دې کور نه بېنوا شړلې وه. ته څوک یې چې زما په کور کې ګوتې وې؟ دا زما کور دی او د دې فیصلې به زه پخپله کوم، پخپله. خو زما یوه فیصله واوره وشوه چې ستا په کور کې ریما زما امانت دی، زما پښتون او زما غیرت دی. او که په دې امانت کې تا چېرې خیانت راوسته نو قسم مې دې په هغې رب وي چې دین پیدا کړی اوسم چې هغه عمل در سره وکړم، هغه عمل در سره وکړم چې همیشه یې لکه د کلمې یاد ساتې. یاد ستا دا ډېر ارمانو که نه چې مور دې رشتې له راولېږه، مور دې رشتې له راولېږه، خو صفا به دې راته ویلو چې مور دې بېعزتۍ ته راولېږه. امیره ما خو دا نه غوښتل چې زما په کور کې ستا د مور بېعزتي وشي. نور دې څه غوښته؟ څه چې دې غوښته هغه هسې مو شو. امیره دا خو د نصیبونو خبرې دي، زما او ستا به رشته په اسمانونو نه ولیکل شوې. نصیب 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 چې رشته یې نه راکوله نو بیا زما د مور بېعزتي ولې کوله؟ دا خو ریما ستا پلار و، که ستا د پلار په ځای بل څوک وی نو قسم په خدای چې په رڼا ورځ کې مې د اسمان ستوري ورته ښودلي وی. امیره ریلیکس ریلیکس ریلیکس، لږه غوسه توکه پوه شوې؟ زما طبیعت ډېر خراب دی، سره نظم ناوخته دی. اوکې بای. سترګې دونه غټې شوې پلار سره په دې لهجه کې خبرې کوې؟ تا دا تعلیم ما د دې دپاره کړی تا ته په سکول کې ماسټران دا ښایي بابا امیر بس چې د امیر نوم وانلې یعنې په ځمکه کې به دې ژوندی ښخېږم. زما د مخې نه ورکه شه، ورکه شه. نادی بچی دا اوبه راوړه بچی چې ګولۍ واچومه. خاورېږه بابا در وړمې. نو څنګه در وړم؟ سار نه لګېږم چې اوبه راوړه اوبه راوړه، والله که څوک مني مړې. ورېږه که نه بابا در وړمې، لږ صبر وکړه. نو څنګه صبر وکړمه؟ طبیعت مې خراب دی. ډېره ښه ده بابا درغلمه. شابه ته خو نه راوړې چې په خپله ورپسې ورشي. نادی 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 بابا 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 څه چل روانو شو؟ اے بابا بابا اے بابا ته بابا بابا څه کنا اے بابا څه کنا یا الله ته څه کړل پاړو پاړو درانه مور اوسته او چې لګه په خپل پوښو په پلان درانه اوسته و بابا ما څه کنا
مشکوله ډېر بد دې وکړل چې د دې رښتې نه دې انکار وکړو. د دې رښتې خو اجازت قرآن هم ورکوي او قانون هم ورکوي. ته ولې د دې رښتې نه انکار کوې؟ ولې خلک د بچو د خوشحالۍ لپاره څه نه کوي؟ ستا خو دقه یې ولې ده. دا ظلم دې ولې وکړو؟ دا ظلم دې ولې وکړو مشکوله؟ دا ظلم دې ولې وکړو؟ ما بچې دا شکیره ما بچې ولې افسه کوي؟ نه بابا جان هېڅ خبره نشته. خبره شته بچې، خبره شته. ما ته پته ده چې ته ما نه خفې. ما بچې چې ته هېڅ فکر ونه کړې، زه به پخپله د امیر کور ته ځم او ستا د رښتې سوال به دې کوم. دا هر څه په دې هر څه به زه څه کوم؟ دا د چا دي؟ بچې دا هر څه ما ستا دپاره کړي او ستا د خوشحالۍ دپاره. چې ته پکې خوشحاله نه نو اور دې ولګي په دې هر څه، اور دې ولګي بچې. ته فکر ونه کړې، زه بس همدا اوس لاړم. خوشحاله شې بچې. دلته کې ودرېږه چې یو قدم هم مخکې راوانخلې، چې د کلي دا خلک به وایي چې امیر مېلمه په خپل کور کې بې عزته کو. ته خو په اینکو په پښتو نه پوهېږې، خو زه په پښتو باندې ډېر ښه پوهېږم. امیره بچې زه په خپلو کړو ډېر پښېمان یم. بچې زه تا نه معافي غواړم. څومره په اسانه دې ختمه کړه چې امیره بچې ما معاف کا، خو نه، ته چې معافي غواړې او هغه څوک وي چې تا معاف کړي نو هغه صرف او صرف زما مور ده. دا هغه تور سرې ده مشره چې تا د خپل کور نه په دیکو بار ویستې وه. معافي مانه نه، د دې زنانه نه وغواړه، د دې زنانه نه. خورې ما معاف کړه، زه په خپلو کړو ډېر پښېمان یم. د کومې رښتې نه چې ما انکار کړی و، هغه رښتې نه نن زه په خپله راغلی یم. خورې چې ما ته انکار ونه کوي. چې ده ته د خپلې غلطۍ احساس وشو. څنګه چې ستا زړه وي مورې، ولې چې ستا خوشحالي زما خوشحالي ده. ما معاف کړه مشره. امیره بچې ما معاف کړه، ما معاف کړه مشره. ودرېږه ولې رکیا ولې زه به لا ژوندی یم او ته به زما د تره لور سره واده کوې. والله کې رانه وکې. واره دو لمبر جهانگیر خانه هغه ځل خو رانه خلکو خلاص کړې، خو نن به د هغه لیوني سپي خطاب دله در کوم چې ټول عمر دپاره به دا دا چل ته نه هېر دا خو به اوس پته لګي
چې زه 2 نمبر یم او که 1 دا واده والله کرانه وکړي رکیا والله کرانه وکړي بوه ما خو ویل چې سړی به ډېر غټ پټ وي ته خو سمه د نسوارو یوه چونډۍ وختې بچې ستا په کېږي به ستا په ژوند کې به کېږي او دغه واده به کېږي ولې چې تا سره دا د امیر پښتو او لوز دی لوز مړه مغه شهیدي کار دی وګوره ظالمه مورې زمونږ ارمانونه خاورې سره خاورې شو مورې مورې ما وبخه مورې
د زندګۍ اسره مې ته وې ستا نه بغیر به ژوندون څنګه تېروم